صحابه عجیب خلق د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو ارشاد وورید بیا به هغه د ټول زندګۍ د پاره خپل مشعل را ګرځولا پاغي باندې به عمل کول پورا چاته به نقصان په ناجایز طریقه باندې بالکل نه رسول یو صحابي دغه تمیم داری رضی الله تعالی عنہ فرمای دی وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت په دی باندې کړی دی چې زبا د مسلمانانو د خیر خوا اوسېږم مسلمان ته به خیر رسوم خیر دی وجنه علماء لیکلي دي و یو ځل تمیم داری رضی الله تعالی عنہ بازار کې اس اخلي اس بازار کې اصلي نو هغه مالک ته وایي دا اس په 100 روپۍ دی وایي په 300 دراهم وایي خدا زما شو 300 دراهم درکوم خو بیا تمیم داری رضی الله عنه ورته فرمایي وایي که زه تاله 400 درهم درکوم نو واولي وایي چې ستا رضا ده زما اس خو ما 300 روپۍ قیمت ویلې او ته وایې زه 400 درکوم ستا رضا ده راکړه وایي ښه زه 400 بیا ورته وایي که دا اس زه تاله د 400 په ځای باندې 500 دراهم درکم څنګه دی خوښه ده چې وایي ستا رضا ده وایي چې که زه تاله 600 دراهم درکم وایي ستا رضا ده بیا 900 بیا حتی علما لیکي چې هغه ور د خپل اس 300 قیمت ویلو او دوله بیا 800 دراهم ورکړل بیا ته هغه پوښتنه کوي دا څنګه چللی ما خو تا ته 300 وویلې بازار کې چې د خپل سامان او د سودا کم قیمت او ریټ وي نو خلک ورته د هغې نه کم وي او ته ما ته زیات شي د 300 په ځای ته ما ته 800 دراهم راکړل دا ولې حضرت تمیم داری رضی الله عنه فرمایي ایمان نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره په نصحه او د هر مسلمان ته د خیر رسول باندې بیعت کړی دی ما چې دا ستا اس وکته نو ستا اس د 300 دراهم نو دا اس د 800 دراهم لایقو ځکه تا ته ما 800 دراهم درکړل الله دې موږ ته داسې ایمان نصیب کړي امین وایه